د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی، وایي زما مور دا منښته کړې وه که چېرته الله ماله بچی راکړو، یعنې د زوی له الله بچی ورکړو، نو دا به یو څاروی لکه کټی یا کټۍ دا به د الله په نوم حلالوي او دا به پخوي او خلکو له به یې ورکوي. الله ماله بچی راکړو، اوس زه دا غواړم چې د دې دا منښته پوره کړم، نو که چېرته زه د دغې په ځای یو غوایي حلال کړم په دې نیت سره چې دغه منښته به هم پوره شي او د دې ماشوم عقیقه به هم وشي، نو دا دواړه یو ځای جمع کیدی شي او که نه لازم جدا جدا ذبیحه کول غواړي. او بل ورسره دا چې دا خوراک غوښه که سړی اومه ورکوي غوره به وي، که نه چې پخه کړي او خلکو له ورکوي غوره ده. جواب د دې مسلې دا یاد کړي. اولنۍ خبره دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم د منښتې نه منع کړې ده، او خصوصا دغه منښته چې د شرطونه پکې لګولی کېږي دا مکروهه ده. لکه د الله سره شرط لګول، یاره که الله دا چل وکړو زه به داسې وکړم، دا مناسب نه وي. یعنې که الله ماله بچی راکړو نو هله به زه قرباني کوم، او که الله زما دا کار وکړو نو زه به یو 100 روپۍ د الله په نوم ورکوم. داسې خبرې خو مناسب نه دي که نه. که الله داسې وکړو زه به یې کوم، بغیر د دې نه که الله دغه ستا په نصیب کې لیکلي و که نه و لیکلي ته خپل عبادات کوه. خو چې کله دې منښته وکړه او منښته کې عبادت و، یو خو منښته د ګناه ده هغه به نه پوره کړي، هغه حرام دي. لکه یو سړی دا منښته وکړي چې یاره زه به پلانې کار کوم او پلانې کار د ګناه دی، خو چې کله داسې منښته دې وکړي چې هغې کې د الله بندګي وه بیا به هغه پوره کړې. په صحیح بخاري کې حدیث دی من نظر ان یطیع الله فلیطیعه، چا چې داسې منښته وکړي چې هغې کې د الله اطاعت او بندګي وه بیا به لازم سرته رسي. ناول خو دا منښته پوره کول لازم دي. دویمه مسله هغه دا ده چې د منښتې پوره کول او د ماشوم عقیقه دا په یو څاروي باندې نه کېږي. وجه دا دی چې هر یو ځان له مستقل عبادت دی. ماشوم د پیدایش نه بعد عقیقه کول د ځان له عبادت دی، او یو مسلمان منښته کړې د منښته پوره کول دا خبره ځي ته رسول د ځان له عبادت دی. نو دو عبادات چې هغه مستقل دی هغه ته په یو څاروي کې څنګه راجمع کړي؟ بله دا چې دا منښته پوره کول په مور باندې لازم دي، خو که چېرته دا بچی د دې مور د طرف نه دا کار کوي نو او هغه پرې راځي یا دی پکې وکیل کي نو بیا جایز دی، هېڅ خبره نه ده. او هر چې دا عقیقه ده نو دا به همدغه کس کوي د چا چې بچی پیدا شوی دی. اوس که چېرته دوی یو څاروی راولي غټ لکه غوای راوستی یا غوایي راوست او غواړي چې په دې کې شریک شي او دا وایي چې یاره قرباني کې په دې کې څو کسان شریک کېږي؟ 2 کسان، موږ خو پکې 2 شریک کېږو، نو یوه منښته پوره کول شو او دویم د ماشوم عقیقه شوه. نو دا مسله یاده کوي چې په اوښ کې یا په غوا غوایي کې میخه کې د 2 کسانو شریک کېدل دا صرف د قربانۍ مسله ده او د حج قرباني چې کومه ده د هغې دپاره، د اختر قرباني او د حج قرباني. د هغې نه علاوه داسې نشي کېدی لکه اوس 2 کسان راجمع شو او د 2 واڼو بچي شوي دي، وایي چې یاره داسې کار کوو چې یو څاروی به راولو او بس ټول به پکې شریک شو، بس د هر یو طرف نه عقیقه شوه. نه، عبادت چې دی دا په دې سره موږ نشو ثابتولی چې یاره قیاس کوو، قیاس هم پالتو او باطل قیاس. هر عبادت لپاره یو دلیل پکار دی ټوس چې او دا کېدی شي دا نشي کېدی. موږ سره په دې څه دلیل نشته چې دوی کې شراکت کېدی شي. نو دلته موږ دا وایو که دوی غټ څاروی هم راولي او که اوښ هم راولي بیا هم دا 2 کارونه نشي جمع کولی، یو منښته پوره کول او دویم د ماشوم عقیقه. نو کوي به څه؟ کوي به دا چې د منښتې پوره کولو دپاره هغې خو منښته کړې چې زه به کټۍ حلالوم، دا خو به پوره کوي. د چا چې دا بچی شوی دی دی به عقیقه کوي، یو مستقله ذبیحه به حلالوي. او هغه سنت طریقه دا چې د هلک د طرف نه 2 ګډان او د جنۍ د طرف نه 1 ګډ، او که چېرته دی د هغې په ځای یو غټ څاروی حلالوي نو دې کې هم څه حرج نشتي، داسې کولی شي.